روډ د ښار ښه هلته مې خپل ځای دی ما دا ته مستري ته معلومات موټر مستاذي راونیسه در به در د سهار د ماښام د نن یوه پیره چې مې د هلمنه سره رابار کړي دغه ته مې کلات هغه مې هلته خالي دا بله پیره چې مې رابار کړي هغه خدای تعالی پاک فکر سه هغه به ونیول بوبیتې په سرا بیا موټر راسته ننیستې برته بیا یو ساعت 2 ساعته بعد راویستې وخت دا موټر دی بوس ولاکه مې یوه دانه وراچول دی ولاکه په خبر یم ولاکه مې معلومات سره شته دا موټر له هلمند سره روان سوی و او موږ په دامان ولسوالي کندهار ولایت مربوط ولسوالي چې دلته مو ونیول او دوی قصد درلودی چې دغه مهمات د دې وطن هغه سرمایه چې موږ بولو د پاکستان ته انتقالول او موږ الحمدلله د 20 مجاهدینو په استخباراتي معلوماتو سره دغه موټر مو وګرځاوه تقریبا 80,000 دانې مرمۍ دي یو 3-4 دانې کرمولي دي د درازنوب دوربین دي او درازنوب پکښې دي دغه شیان موږ په دې پوره آمادګي مو نیولې ده مجاهدین مو ورته معذف کړی ده د الله په فضل سره یوه دانه مرمي هم بل هیواد ته اجازه نه ورکوو چې څوک یوسي او که چیرې موږ خبر سو یا استخباراتي راپور موږ ته ورسېږي انشاءالله فورا اقدام کوو او جانب مقابل به ونیسو انشاءالله